دغه خور د راواده شول یو علاقې نه بل ځای ته خار ته راواده شول الته هغه په مصیبت وړي دا الته کې یو مصیبت جلات خان زمونږ په دې فلم کې یو کردار دی دا چیما کوي چې اصغر چیما دا کریکټر کوي هغه مطلب چې یو نوې روټو کېدو مطلب دا سبو یو نوې تخم هغه مطلب چې زرغون شو او دا غي سره مطلب یو خار ټیسټ لکه پښتو ته یو خار ټیسټ راغی لو ستوري دا مطلب نشو چې بس الک او جنې د خپل کلو کې ام پکشتا دې کې ضرور خورمینه ده لکه مطلب چې لو دا سټ کې د کنه خو نه چې الک او جنې کې دي کې رورم کې دي شي د مورم کې دي شي پلار او نو په دې کې مین شی ضرور خورمینه ده موږ په غیبه نه ټارګټ کړی دا ضرور خور په مینه باندې مطلب ټول زمون فلم دا غوینه تاویږي او په دې کې چې کوم مطلب ویلنان دي کوم چې په دې کې کنه لکه دغه دي کنه نو هغه ټوټلی فوکس زمون مطلب ضرور خور په مینه باندې ده دلته موږ سره درې څلور خبرې فیس ورک دا بیل شي د سس د ایکسپریشن وي په دې کې سترګې دي په دې کې شونډې دي په دې کې تر دې پورې چې د بریتوم پکې یو کردار دی نو دا موږ سره شته نو لکه دا کنه بیا پکې فوټ ورک ته چې هغه یو سین کېږي یو سړی څو قدم لاړ شي الته ودرېږي راته وشي کنه دې ته مطلب لکه فوټ ورک دا دغه نه ویل لکه د اصغر چیما په دې شي باندې ډېر ښه پوهېږي شنشاه باچا او داسې نور کنه لکه په دې سیزن کې یعنی په دې دوه کالو کې د واته فلمونه جوړ شو او دا ټول خلاړه نو دې سره دوه چې نوې پروډوسران را لکه چې بګی زاړو هغه به بیا کوشش وکړو هغه ټرای وکړل مطلب دا سبب چې به یو د ولګولو را ل میدان ته مطلب چې کارونه شروع کړو کہانیم زما دا ډایلاګ هم زما دي د دې خیال چې کومو دا شانزیب صاحب کوم چې د فلم ډایرکټر دی ډیر بهترین ډیر د کمال ډایرکټر دی زما په خیال چې لکه څه ته چې ډایرکشن وای نو شانزیب ډیر خپوي دی مطلب هغه اصل کې هغه فایټ انسټرکټر دی نو هغه فایټ انسټرکټر نو هغه ډایرکشن ځکه خکې چې هغه د څومره شاټ پکاري کنه د یو سین څومره ریکوایرمنټ هغه حساب سره هغه شاټ جوړي تارا د پګوتو خلکو خودل وخت که ظالم یې خو قربان دي شم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت یو ور بیا موجود ما په لاهور کې د فلم پیښور زما دی پسټ باندې قدرمنو د دې فلم ریکارډینګ سورزو لپاره سټاپ شو او رکاو شو د سوجي داغه نه بعد تقریبا 15-20 ورځې سټیپ کړه لای نه بعد اوس بیا شروع دی د ریکارډینګ په لاهور کې شروع دی وخت د ما سره د فلم رائټر چې کوم دی کہانی نوې سره ډایلاګ نوې سره جنگري صاحب ناس هم سره جنگري صاحب سره پر نوې نوم نه دی دوی په کریډ باندې بشمیره سپر هټ ډرامي فلمونه اپراتی دي بشمیره فلمونه لیکلي بشمیره ډرامي لیکلي سکرپټونه هم لیکلي ډایلاګ هم لیکلي دوی سره د فلم په حواله سره د وسلو خبرې کو جنگري صاحب د ټول وړاندې خدا سره هر کله وخت پر پروګرام کې مننم کو مچمولم وخره کا السلام علیکم وعلیکم السلام او استاد سلام نه پس زما ټول پښتنو مرګرو ته سلام ولې چې موږ ټول یو بل پیژنو خو کله د یو حواله سره کله بل حواله سره او اکثر زموږ ملاقاتونه د یو بل سره په دې شیشه باندې کیږي او د پرواز ټي وی په توسط سره خو زما ډیر زیات ملاقاتونه د مرګرو سره شو دم تاسو مهرباني د چې لکه تاسو موږ مطلب چې د خپل مرګرو سره روبرو کوي مخ په مخ هم کوي وسره دا فلم پیښور زماره په سیټ باندې موجود دی فلم رائټر تاسو کہانی تاسو لیکل او ډایلاګ هم تاسو او جاو دا کہانیم زما دا ډایلاګ هم زما دي د دې خیال چې کومو نو دا شانزیب صاحب کوم چې د فلم ډایرکټر دی ډیر بهترین ډیر د کمال ډایرکټر دی زما په خیال چې لکه څه ته چې ډایرکشن وای نو شانزیب ډیر خپوي دی مطلب هغه اصل کې هغه فایټ انسټرکټر دی نو هغه فایټ انسټرکټر نو هغه ډایرکشن ځکه خکې چې هغه د څومره شاټ پکاري کنه د یو سین څومره ریکوایرمنټ هغه حساب سره هغه شاټ جوړي نو دا سټوري دا موږ په یو ځای باندې لکه د آیډیا ذهن کې د هغه پرته و زمام پرته موږ په دې باندې کار وکړو مطلب لکه دا بیا هم کاغذ ته راوستله او د کاغذ نه پس لکه د لمون پریکټیکل شکل ورکو الانکه دا زموږ مخکې دا تقریبا 2-3 کاله مخکې زموږ یو خیالو هغه اکثر ویل چې داسې یو دغه وکړو کنه یو سکرپټ مې ذهن کې اوړي بیا موږ په دې باندې کار وکړو نو هغه نه موږ دا رنګ ورکو چې نوم پیښور زما دی دا سکرپټ هم ته نه جوړ کو د دې کہانی مطلب څنګه د کیسه مطلب لو سټوري دا اکشن دی کیسه لو سټوري پکې دا او بلکې لو سټوري خو پکې انتها ده نو لکه لو سټوري دا مطلب نشو چې بس الک او جنې د خپل کلو کې ام پکې شته دې کې ضرور خورمینه ده لکه مطلب چې لو دا سټ کې ده کنه خو نه چې الک او جنې کې دي کې رورم کې دي شي د مورم کې دي شي پلار او نو په دې کې مین شی ضرور خورمینه ده موږ په غیبه نه ټارګټ کړی ده ضرور خور په مینه باندې مطلب ټول زمون فلم دا غوینه تاویږي او په دې کې چې کوم مطلب ویلنان دي کوم چې په دې کې کنه لکه هغه دي کنه هغه ټوټلی فوکس زمون مطلب ضرور خور په مینه باندې ده
مرکزی خیال مطلب ضرور خور او غمینه ده او ضرور خور په مینه باندې دا نو بیا لکه غرور د خور په مینه کې لیونی شي مطلب داسې لیونی نشي چې په ځان ګریوان شي خو دا خور ته پر دغه شي کنه لکه دغه خور د راواده شول یو علاقې نه بل ځای یو خار ته راواده شول ال هغه په یو مصیبت وړي دا ال د یو مصیبت جلات خان زمونږ په دې فلم کې یو کردار دی دا چیما کوي چې اصغر چیما دا کریکټر کوي هغه مطلب چې یو نوې روټو کې مطلب دا سبو یو نوې تخم هغه مطلب چې زرغون شو او دا غي سره مطلب یو خار ټیسټ لکه پښتو ته یو خار ټیسټ راغی نو لکه دا سینخ کاری چې نوې موږ ته نوې وایو ولکه دا سلو زما سره دا مطلب دا دریم فلم چې هغه سولو کریکټر کوم دا سره زما دریم فلم دی ډیر علاوه شاهد خان دي سره یو فلم کو زما په خیال چې د ورځ نیمه کې به ولګي او رکشه والا هغه کو هغه کوم دا غډ خورول دی چې کله هغه کار کوي نو په هغه کې داسې نوېواله نخ کاری داسې ښکاری لکه چې مطلب یو پوخ آرټیسټ وي فوټ ورک ډیر ښه کوي ډایلاګ ډیلیوري دا خپل یو سټایل دی زه ورته اکثر سین وایم نو هغه لکه سوچ کې شي غور کې زه وایم جوړ دا زه ته په جدا سین هغه ماته چې نه زه د خپل ټیمپو ته جوړم نو دا ډیره ښه خبري څومره چې کامیاب آرټیسټان دي لکه تاسو جهانگیر صاحب وګورئ که ارباز صاحب وګورئ که شاهد خان وګورئ که جبګل دی که بدر صاحب هغه د اسف خان دی لکه څومره لیجند دي دا غي شاته دا خبره ده چې دا غي پټ ورک بل دا غي چې کوم د کنه لکه دلته موږ سره درې سلور خبري فیس ورک دا بیل شي د سس د ایکسپریشن وي په دې کې سترګې دي په دې کې شونډې دي په دې کې تر دې پورې چې د بریتوم پکې یو کردار دی نو دا موږ سره شته نو لکه دا کنه بیا پکې پټ ورک ته چې هغه یو سین کېږي یو سړی سو قدم لاړ شو الته ودرېږي راته شو کنه دې ته مطلب لکه پټ ورک دا دغه نه ویل لکه د اصغر چیما په دې شی باندې ډیر خپويږي ابل د دې فلم ریکارډینګ کو استاد خیال نو تقریبا یو هفته و چلی دو دینه بعد بیا روکاو شو 15-20 ورځې روکاو شو سو شو د دې مین وجه دا و چې په دې کې زموږ کوم د فلم مین هیروین د مهک نور هغه په دې کې مطلب لکه کاست نو هغه شوګانم گئی کنه لکه هغه تیاتر شو کې مطلب لازمي خبره ده یوازې فلم سره خدا خلک فلم ته نشي کېناسته هغه په ملتان کې شو وا هغه په وجه باندې لګ دا ځکه ډیلی شو چې موږ کار شروع کو نو هغه ډیټ سر کړو خو چې دغه شوګانې مطلب لکه دغه شو ایکسټند شو کنه نو هغه اون شو کار نو ځکه په بریک راغی ابل په دې کې تقریبا دام زما خل بریک یو وجه چې ارباز سے عمرې لاړ دا اوس د سیکنډ وجه کوم چې بدنن مون کارو کو سبب کارو کو دینه پس په دات د 20 تاریخ پورې بریک راځي ارباز سے پکې لاړ عمرې ته نو 19-20 باندې واپس راشي نو بیا 22-23 دوباره کار شروع کو ابل دا فلم با تقریبا کله پوری ریلیز کی د اختر مخ کې اختر ته یره دا کوشش خدا دې کنه چې دا فلم په اختر ریلیز شي دا ډېر ښه فلم دی ډېر ښه سبجیکټ دی ډېر ښه جوړ شو خو یو خاص خبره مانه پکې هیره خو نو خیر خو مال کې د شي تاسو تاسو کې تاسو د کې مو سره یو نوې آرټیسټ ده لکه دا چا د پاره چې دا فلم دی کوم چې د دې سټوري مین مرکز دی کنه د خور کریکټر کوي رباب د غجنې نامه ده رباب شاه او ډیره د کمال آرټیسټ د کمال ورته څه کوي چې لکه زموږ تاسو ته پته هغه اردو سپیکینګ د اردو وي کنه نو زموږ د پښتنو خدای زموږ خدای سکرپټونه چې اکثر تاسو زموږ کارو کوي د سین د پاس سین شروع او موږ په اکثر ډایلاګ چینج کو نو په دې کې 2-3 داسې موکې را لې چې هغه لګیا د سین سورن کیمرا ریډي ده او زه په کې ول داسې نه داسې کو هغه دومره ټیلنټ مطلب ینګ بلډ د هغه فورن هغه پک او ایکسپریشن ډیر زیات خبر کوي او زما په خیال چې پوره ټیم ته ډیر زیات متاثر شوی یره زه د خبرې سره ستا اتفاق زکوم چې دا غي ما انټرویو کوله په فلم په سیټ باندې نو هغه چې ما هغه ټیلنټ وکړو هغه خبرې دا غي انټرویو غنداس چې ما کو ته مې دا ډیر ټیلنټ د کیس شک نشته دی په کیس شک خو بس بدقسمتي ورته دوه ما چې پښتو د زموږ سره کنه لکه دغه ډیر کم دی میدان موږ سره ډیر کم دی سرکټ موږ سره کم دی کچري د جنې باندې لکه د نور پروډوسرانو او ډایرکټرانو په کارو کو کنه مدام یو خې اضافه ده مطلب چې لکه په فلم کې دا خې اضافه ده د هیروینوم د دینه جوړې دي شي په فرست پیرم راتلی شي او لکه ښه کار کول ولا مطلب صحیح ده ټیلنټډ ده ابل کومګو ګور تاسو ملنګي فلم مو کو اینه بعد مجانانو کو دوه سپر هټ شو دا غي نه بعد زګړم چیرې د پروډوسران ډایرکټران سره لګ ډیر راغه حوصله روچته شو حوصله جمع شو فلمونو شروع شو څه دغه حواله سره دا بالکل ټیک خبره ده اصل کې زمون پښتو فلم انډستری چې دا کنه دا به تاسو د سوي ما چې دا کم از کم د لسپین دلسو کالونه دا په صابون ولاړه ده
لکه بزنس بیخي کم شو ډیر زیات کم شو سینماګانې لاړې ختم شولې کنه مطلب اوس پیښور کراچۍ دا اوس مردان سینماګانې وي دوه درې هم ختم شوې لکه کنه نو هلته پروډوسران کم شو زموږ سره چې سینما کم شو پروډوسران کم شو کاروبار کم شو کنه او کاروبار کم شو لکه هر سړی مطلب دا کوشش کوي چې زه لکونو روپۍ ولګوم نو کم از کم چې هغه ګټه ونه کړم چې خپلې خو واپس راشي نو اکثر پکې پیسې ډوبې شي لکه کنه نه راځي نو کله ولې چې فلمونه پلاپ کېږي نو دغسې دا زموږ چې کوم د تاسو د فلمونه یاد کړه دا ښه لاړل دغسې ورسره نور درې څلور فلمونه هم په دې سیف دغه فلم او شهنشاه باچا او شهنشاه باچا او داسې نور که نه لکه په دې سیزن کې یعنې په دې دوو کالو کې دا 8 فلمونه جوړ شو او دا ټول ښه لاړه نو دې سره دا شو چې نوي نوي پروډوسران راغله کوم چې پکې زاړو هغوی هم پکې بیا کوشش وکړو هغوی ټرای وکړل او مطلب داسې وکړم چې بیا یو ده ولګولو راله میدان ته مطلب چې کارونه یې شروع کړه نو د دې فلم نه ستاسو څونه پورې امید چیرې دا فلم به ښه څومره پورې کامیاب بشي یاره تر څو چې د امید تعلق دی که نه نو مطلب دا چې امید خوړی شي دنیا په امید خوړی شي زما د خولې خبره تاسو وکړه دنیا په امید خوړی شي د هر سړي لکه هغه که فلم دی که ډرامه ده که هغه د دنیا هر یو کار دی مثال خبره سهار چې یو سړی دیاړی دپاره د کوره روزي نه په دې امید باندې روزي د کوره چې زه ماښام کور ته راځم نو ډک به راځم زه چې راځم نو بچو له به سره وړم که نه لکه دا د ټولو دا خیالي او د دې فلم سره لکه یوازې زما امید نه دی دې سره پوره ټیم د ګوره دی کې لکه تاسو هم شامل یې لکه راغلی که نه مثال د دې پرز کې دا کوم چې تقسیم کېږي تاسو هم پکې په دې کې د کیمرامین نو کیمرامین ډایرکټر اسسټنټان بیا سټاف بیا چپړاسیان بیا په سیټ چې خلک ګور کې هغه اکټران مړه تر د دیني پرنټینګ والا چې کوم مطلب دا پوسټر پرنټ کوي دا خو بیا ډرایوران د رکشو بیا ټیکسیانو والا یعنې دا دغه کې نه سینما ته خلک راوړي د دې ټولو خلکو د دې یو روزګار سره رزق زه ګورم د یو فلم سره تقریبا په سوونو خلکو رزق دی بالکل جی بالکل دا خو پبلک ته بیا په دې کې د ګورنمنت رزق هم شامل دی زموږ د خزانې کومه چې زموږ سرکاري خزانه ده ولې چې کوم مثال خبره په سینما کې کوم ټکټونه زموږ خرڅ شي که نه نو په هغې باندې ټیکس وي نو هغه ګورنمنت ته ځي د دغې دپاره چې کومه بجلي خرڅ کېږي که نه نو هغه مطلب چې د هغې ټیکسونه هغه ګورنمنت ته ځي د دغې دپاره چې کومه چای په کینټین کې پخېږي نو هغه کیفس هغه مطلب لکه د دې سره ډېر خلک تړلي وي دې فلم کې کم کم آرټسټان دي په دې فلم کې په مین باندې چې کوم دی نو مطلب لکه ارباز خان دی اصغر چیما دی په دې کې مونږ سره سواتی دی محمد حسین سواتی د هغه نمبر را روان دی هغه په خبرو کې راولو په هغه باندې به مطلب یو منډ خبرې کوو او نمبر وایز به راځو بل اردو فلمونو کې کار کوي ملګری دی اچي خان نامې ده هغه پکې دی بل دا جنې رباب شاه ده او بل داسې یو میندې دوه پکې نور هم شته دی دغه دا تبسم یو نور د هغې کرکټر دی او الله اوس نور زما په ذهن کې راځي لکه او رشته وګورئ او کنه مهګنور خو موږ ډسکس کړه خو دغه باندې نه کرینه خبره به وکړو کنه نو کرینا یو ډېر ښه آرټسټ ده زبردست آرټسټ ده او مطلب چې د اوس نه دا سټیج هم کوي فلم هم کوي او دا هم ډېر پرفیکټ آرټسټ ده لکه زما سره پیله فلم دی فلم کار ډېر کړی دی خو ما سره په سیټ باندې پیله ځل کار کوي نو بل خو دا چې کوپریټیو ده لکه ډېر ښه مطلب هغه ټیلنټډ هم ده او فیس دی کمپرومایز هم کوي بل هغه کوالټي پکې شته کوم چې په یو هیروین کې پکار دی کنه او مهګنور باندې هم خبره وکړه هغه خو دغه د هغې مطلب لکه دا خلک دا تعارف محتاج نه دي بلکې موږ سره یو هم نه چا موږ ذکر وکړو کنه اوس که سواتی خبره وکړو کنه هغه مطلب دا چې لکه اوس په دې فلم کې دغه یو خاص رول دی او د سواتی سره دغه بل یو ورور دی کوم چې زموږ د فلم پروډوسر دی اسلم بلا هم دغه په شان ګلګوتې سره دی لکه مرغۍ چې پکې جاله جوړه کړي دواړه یو شانتي دي مطلب هغه هم پکې لکه شوقي دی که نه لوکونته کرکټر پکې هغه هم کړی دا پکې اجرتیان وي اجرتي قاتلان دي پیسو باندې مطلب په اجرت باندې دوی کارونه کوي که نه دا ټول بیا راټولېږي اینډ دی چې دی چې ما ته راټولېږي بل پکې یو کم کس دی نو ما خو ویل چې دغه به کو عمران خټک هم په دې فلم کې ډېر اهم رول کوي هغه پکې مطلب قصاب دی او داسې قصاب دی چې هغه ځان له مطلب چې هر وخت هغه سره لکه شپېتاویا میخې وي لکه مطلب ګجر قصاب دی میخې ځان له ساتلي دغه شوق دی نو عمق نه یو میخ را دغه کوي بس هغه لالی او خرڅوي دا چې کوم دی نو چې ما دا دغه ورور وي د ډېرو خلکو به دا په دې هم کنفیوز چېرې عمران خټک صاحب یو غټ ویلن دی دغه پکې چیمم ویلن دی نو په دې کې به څه دغه اصل کې دی کنه چې دا زورونه چې په فلم کې د کم کسان غټي نو هغه دماغ عمر دغه وی کنه لکه دا وګوره سکرپټ بعضي دا ډیر فلمونه شته دا غي زموږ په گاونډي ملک په هندستان کې داسې مثالونه شته غټ اکټران چې دا غي په فلم کې یو سین نیموي لکه زورین ته چې هغه مطلب شل سین نو یا 50 سین نه کنه عمران کار لګ دی
خو داسې دی کنه چې به بالکل پبلک ته بخکاری عمران کې خپل یو کوالټي دا په خلکو باندې ځان پیژندې شي خلکو ته ځان خولې شي نو ور سټایل دا کار دی هغه په مطلب هغه د چیما روري په دې فلم کې دا غروري قدرمنو جنگري صاحب سره خبرې ترې وکړه د خبر زما د رائټر دی د فلم کہانی هم دوی لیکلې دا او سکرپټ هم بعضې فلمونه داسې چې کہانی د بل چې جنگري صاحب صرف سکرپټ ډایلاګ ولیکي او دا د فلم کہانی هم دوی لیکلې او ډایلاګ هم دی لیکلي دا فلم به ډېر زر مکملېږي او بیا به د سینما زینت جوړېږي او اوس په د نظر اجازه ته غواړم هر چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله په امان